یو ناشنا حوار بحث و بحثه شی و خبرې اترې د یو بانډچي سره ډېره خوندوره واقعات ایمانی علمی هر قسمه فایدې پکې دي. انس بن مالک رضی الله عنه وی چې نهینا ان نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شيء، الله موږ منع کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به غیر ضروري تپوسونه نه کوئ. سورة المائده کې دي. نو هلته د صحابه کرامو زړونو کې به ډېر تپوسونه و غریب ناس و ډېر باادب خلک چې الله منع کړي چېرته سوال نیم به وکړو. دا مې یو ادب یې زده کړی ښه، یو عالم یو داعي به تنګې هم نه ډېر مناسب وخت کې سوال جواب څه خبره نه ده، سړی ونښلي په مخه ټلیفونونه په مخه میسیج او بیا چې راته دا ووایي کله بعض ما ته میسیج راولیږي ما ته خو میسیج ډېرې زیاتې راځي په سوونو سوالونه او ټلیفون، نو بس پکې ما ته دا ووایي چې ته لا ځان ته عالم وایي او دې تکبر ته دې وګوره. یعنې موږ کې هغه انداز او ادب د دې نشته چې یو عالم نه به تپوس څنګه کوي یو داعي نه به تپوس څنګه کوي. بل د دې خلکو دا مطلب دی چې دوی ټیکه دې اخیستی دا موږ ته پراته دي. مازدیګر به موږ ته ورځه ټلۍ ورته ور به کولاوئ یو پیاله چای ورسره هم څښه سوال ته هم کوه، بیا ماښام که دې زړه وشو ټلیفون کوه، د شپې ټلیفون کوه، د ورځې کوه، دی خو ناست دی ته دی هر چې زه یم نو زما خو بچي دي، زما خېټه ده، زما دنیا ده، زما مزدوري ده، زما ملګري دي، خو دا چې دی دې دغې ته پروت دی بس. نو صحابه کرامو کې ادب و، د ادب ورته الله ښوولی و، ډېر تپوسونه نه. او د هغوی زړه به راډک و، خو د پیغمبر شاګردانو د هغوی سره به سوالونه څنګه نه وو. او ځکه عبدالله بن عباس نه چا تپوس وکړو تا د علم څنګه زده کړی ډېر، وایي ځکه چې الله راله جبه راکړې ده تپوس ډېر کوي او تکړه شاګرد تپوسونه ډېر کوي. دا زموږ تجربه هم ده، دا چې بس نه پوه د سره سوال نه دا سوال ورسره ولې نه ځکه چې دی پوه نه سوال د چا ذهن ته راځي چې پوه شي، چې اوس پوه نه دی دی به سوال وکړي. هغه په سر خبرې واوړېدې هغسې سوال کوي. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. زمونږ به بیا دا ارمان و چې د بانډچیانو نه څوک رالی او د پیغمبر نه یې تپوس وکړه او موږ اورېدې. هلته بانډچیان خو سادهګان دي، خو دې نه دي خبرې چې ډېر تپوسونه به نه کوي، هغه راځي خپل سوال کوي. او صحابه کرامو د علم د زیاتېدو د شوق ته وګوره، غواړي چې څوک تپوس وکړي او موږ جواب ووایو. وی موږ ناست وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ په جومات کې یو کس راغی بانډچي علی جمل په اوښ باندې سورو فاناخه فی المسجد ثم عقله، د جومات په ګوټ کې دننه اوښ ودرو ویې تړو بارې نه دی ودرو. او دا دلیل دی په دې باندې زه به د منځ منځ کې فایدې ذکر کوم چې د حلال څاروي میچازې پاکي دي که پلیتې دي؟ څه دلیل دی چې پاکي دي؟ د اوښې جومات ته دننه راوستی ښه دننه یې راوستی اوښې ښه ښکلی ودرو. او دا سړی چې کوم راغلی و د ده نوم و ضمام ابن ثعلبه، نور روایتونو کې شته رضی الله عنه. دا ډېر برکتي انسان و، د ده برکت به واورئ. دا بانډچي ساده سړی دی او په غوږ کې دا خبره لګېدلې ده چې داسې پیغمبر راوتی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یو کس د دوی طرف ته تللی هغه دا خبره دې ته وکړه، نو دې تحقیق کړو د هغه لرې دنیا نه را روان دي. داسې خلک تپوس کوي. چې راغی نو یو خو یې اوښ دننه ودرو، دویم ایکم محمد صلی الله علیه وسلم، هغه محمد وي تاسو یې کم یو دی. دا بانډچي دی ځکه د دې ادب نه نه خبر، نو پیغمبر ته محمد نشي ویلی مخامخ. دا به صرف جبریل علیه السلام وي یا به بانډچیان وي او یا به اهل کتابو به وي یهود و نصارا. والنبي صلی الله علیه وسلم متکئ بین ظهرانیهم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ملګرو په دې منځ کې ناست ډډۍ لګولی. خو ګوره ده پېژندونو چې دا څوک دی، دا عجزي ده ښه، یعنې ملګرو سره داسې کېناسته چې بهر نه نوی کس راشي او ته یې نه یې لیدلی چې هغه ته پته هم ونه لګي چې دی پکې کم یو دی. دې ته عجزي وایي. دا نه چې د هغه خپل یو تخت او یو عرش و د هغه
او په هغې ناستو او نوکران ورته ولاړو لکه څنګه چې د عجمو طریقه وه د کسرا او د قیصر او د باچا نه ببوز ورته نه دغه دا نه و خو عجزه انسان په ځمکه د ملګرو سره ناست هغه ورته وی هذا الرجل الابيض المتكي دا سور سپین سړی چې ناست په دې منځ کې دا پیغمبر دی دغه کس ته خواله راغلی راغی دا سړی ښه رانږدې شو نو اول خو یې محمد وی ګوره بیا وی یا ابن عبدالمطلب د عبدالمطلب زویه یې اوس یې د نیکه نوم واخیستو عالم به سینه پراخه ساتي ما تاسو ته قسمه قسم حالات به راځي تو به دې غوسه کېږي نه عجزي د عبدالمطلب زویه وی دا دلیل دی په دې باندې چې نیکه م پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سوی ناشنا اخلاق زار او قربان دا غنا الله دې زموږ ملاقات به جنت کې وکړي وی قد عجبتک سوال کوه جواب مې درکړی زه یم عبدالمطلب زوی زه سړی ورته وی امام وی انی سائلک زه تپوسونه کوم زه خو سوال نه راغلی زه خو تپوس کوم هغه ورته وکړه خو دا ده چې مشدد علیک فی المسأله زما مسلې ګوره ډېرې سختې دي فلا تجد علی فی نفسک نو خبرانه نشي چېرته ګوره دا ادب په دې باندې چې کې وښه چې کله تا ته پته ولګي چې زما دا سوال داسې حیاناک غونته کې دی یا لږ سخت دی نو اول عذر بیان که عالم ته شیخ صاحب محترم حیا دي ستاسو سترګو خو لکه یو مسله ده شیخ صاحب محترم خفه نه شي زړه ته دغه نه کړي غواړي یو مسله ده دا طریقه ده تپوس دا په دې باندې چې کې ده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي سل عما بدا لک چې څنګه سوال دې خوښې کوی که سخي که نرمي که هر څنګه دې ته وایي ادب د حوار د خبرې ځکه چې دې دین زده کولو راغلی دی ښه سوال شروع شو حوار بحث مباحثه خبرې ترې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم اتانا رسولک ستا استازی راغلی و زموږ طرف ته تا کس رالیږلی و فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك نو هغه دا دعوه وکړه چې ته دا دعوه کوې چې الله ته رالیږلی دا اوس د پیغمبر سره خبره کوې ښه یو روایت کې داسې راځي چې کله ده دا ووایي چې زه سوال کوم خو ګوره سخت سوال به کوم پیغمبر ډډه لګولی و داسې کېناستو وایي چې څنګه سوال دې خوښې کوی نیغ شو ورته چې کوم سوال دې خوښې کوی الله اکبر د دې سړي خواله راغلی چې د هغه سمه سینه ده الله ورته ویلي دي الم نشرح لك صدرك آیا موږ ستا سینه نه ده پراخه کړې نه ده کولاو کړې دا هغه زړه دی چې الله د زمزم په اوبو باندې اینځلی دی نو چې د ده سره صبر نه وي او د ده سره ښایسته اخلاق نه وي او په ده کې ادب نه وي نو په چا کې به وي بیا به یې په بل چا کې ښه سوال شروع شو و یو کس ته رالیږلی او دعوه یې کوله چې ته پیغمبر د الله هغو ته یې صدقه هغه رښتیا ویلي دي باندې چې د امام رضی الله عنه ډېر لرې نه راتاو شو څه هوښیار وګورئ ښه حالانکې د بانډچیان د علم نه او د ادب نه اکثر لري خو دا ډېر یو ناشنا انسان و وی فمن خلق السما د کوم ځای نه راځي ګوره وی د اسمانونه چا جوړ کړي پیغمبر ته وی هغه وی الله دا خو الله جوړ کړي فمن خلق الارض دا ځمکه چا جوړه کړې ده وی الله اوس که دا سوال له چا نه وکړي چې ځمکه مړه خوښه صحیح سوالونه کوه دا موږ ته پته نه شي چا جوړ کړي نه دله جواب ورکوه دی مسلې ته راځي فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل او دا غرونه چا ودرولي دي او په دې غرونو کې چې دا څه دي دی پکې اچولي هغه ته الله سبحان الله ورته وی فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال نوم د دقه الله په نوم د قسم در کوم چې د ځمکې پیدا کړې ده د اسمانونه پیدا کړي دا غرونه ودرولي دي الله ارسلک ته الله را لېږلی ناشنا سړی ده تپوس په څومره ښایسته انداز څومره ساده انداز یعنې قسم وله ورکوي د الله په نوم ته الله رښتیا را لېږلی هغه ورته نعم زه خو الله را لېږلی نو بیا ورته وایي تا چې کوم کس را لېږلی و هغه وایي چې 5 لمونځونه به کوي د شپې او د ورځې او ته یې صدق رښتیا یې ویلي
وی فبالذي ارسلک باغا اللہ دل قسم در کوم تے چرا لے گلے وسو ګور کمی مرحله ته وړل اول وته دي سینې چې قسم دل داغه الله په نوم در کوم چې تیرا لے گلے ځکه چې لا یقین نشتی دا اول سوال د سره قسم در کوم داغه الله په نوم چې اسمانونه او زمکه پیدا کړي اوس ته داغه الله په نوم چې تیرا لے گلے ځکه چې جواب وشي چې وغیرہ لے گلے الله امرك بهذا الله ویلی چې پینځه منځونه کوي ته نعم الله ویلی نو تا چې کوم کسره لګله هغه وایي چې ان علینا زکاة فی اموالنا دې مال کې به زکات هم ورکوئ دوی رښتیا ویلي نو دغه الله په نوم قسم در کوم ته چې لګله الله امرك بهذا الله د زکات ویلي او ته نعم الله ویلي وی تا چې کوم کسره لګله هغه بل دا مو وایي چې ان علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا د رمضان د میاشتې روزې به نیسو رشتے ویلی دی وی بیا دل قسم در کوم داغ اللہ پنوم چی تیرا لگلے اللہ امرک بهذا اللہ ویلی جرو جیبنیس دیاو نو یاغا منگ تداموی چی ان علینا حج البیت من استطاع الیه سبیلا حج بکی کتاقت تی وی رشتے ویلی چی دیوتوی ثم ولا بیا رواج خپل تحقیق یوکو او روان شو ساده سړی دی یو څو تپوسونه له راغلی و څه په ناشنا اندازې تپوسونه وکړو مخامخ ناست و هغه انسان دی چې هغه په مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دی او چې کله روان شو به د خپل اوښ پسې ځکه چې جومات کې تړلی وی والذي بعثك بالحق دا به دې تلو کې وي په هغه الله مې دې قسم چې ته په حق سره رالیږلی دا څه چې درته وي نه پې څه کموم او نه پې څه زیاتوم هم دقه شان به کوم څنګه چې درته ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ان صدق لیدخلن الجنه که دا سړی رښتیا په دې خپله خبره کې دی به جنت ته شي دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی نو لاړ په خپل اوښ پسې و اوښ یې روان کړو یو حدیث کې راځي هغه امام احمد راوړی عبدالله بن عباس روایت دی عبدالله بن عباس وی لاړ په خپل اوښ پسې دا ضمام نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان يصدق ذو العقیصتین يدخل الجنه دا دو چونټي چې کړي دي که دی رښتیا وي دی به جنت ته ځي هغه ویښته ګټو نو د هغې نه څو چونټي کړي وي که دا چونټ ولې رښتیا وي دی به جنت ته ځي لاړ خپل اوښ ازاد کړو روان شو قوم له ورغی قوم ضمام را لېږلی تحقیق ټول راجمع شو لکه ضمام راغلی چې څنګه را کوشي او ټولې دې خولې ته ګوري چې څه به وي بئست اللات والعزا دا لات او عزا بت د هېڅ کار نه دي دا موږ سره ځانه قیسې جوړې کړي دي داسې یعنې دې بعضو ته به ته په کلونو قرآن او حدیث بیانوي او ایمان یې نه زیاتېږي نه به کې تقوا راځي د ګوره یو څو سواله کړي دي او راغلی دی هغو ته مه یا ضمامه خوله دې بنده که ده ته څه به ګډوډ ورسره شوی اتقی البرس والجذام اتقی الجنون ویرېږه برګې به د باندې مرض به د باندې راشي لیونې به دي کي دا بوتان په ګډوډ ورسره شو هغه ته یې غرق شي په الله مې دې قسم نه دا بوتان فایده ورکوي او نه دا نقصان ورکوي الله پیغمبر را لېږلی دی کتاب یې را لېږلی دی او ما د خپله خبره وکړه او زما م واورئ وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله زما خدا خبرات ما خو ایمان راوړی دی الله اکبر دا دومره برکتي سړی دی عبدالله بن عباس وی فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة دا سحر دا دعوت ورکو قوم ته او ما خام چې په دې خلکو باندې راغی نو که سړی دی که ښځه ده که ماشوم دی که لوی دی که سپین ږیری دی ټول مسلمانان د امام داسې دعوت وکړو داسې حق بیان کړو ټول قوم مسلمان شوی ماښام چې راته ټول مسلمان ځکه عبدالله بن عباس وایي د پیغمبر خواته د قومونو استازي ډېر راغلي دي خو د امام رضی الله عنه په شان غوره پکې موږ نه دی لیدلی الله پکې لوی برکت اچولی خبره ما دا ټوله قصه مې دې دپاره بیان کړې د امام
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی انداز ته وګوره، عجزي د ملګرو سره اکه شان ناست، بیا د هغه دې سوالونو ته وګوره، او د عبدالمطلب زوی او ای محمد او صلی الله علیه وسلم او دا نومونه ولالي او کله د نیکنو، او ته پته چې دا سړی لا خبر نه دی، دی پوه کول غواړي، په ښایسته انداز یې پوه کړو، څومره ګټه فایده ټول قوم مسلمان شو. بله فایده پکې دا ده سبحان الله، الجواب على قدر السؤال، چې څومره سوال دې نه کېږي دومره جواب ورکړه، او مخامخ سړي ته وګورئ چې ده سره څومره جواب هغه لایق دی. پیغمبر جواب صرف په څه کې ورکړی؟ نعم صدقه، او رښتیا ویلي دي زمونږ کس؟ نعم، او الله زه رالیږلی، او الله ویلي دي، او الله ویلي دي، او الله ویلي دي، بس. او دغه مثلا اشنا سړی و د امام چې صرف په نعم او په صدقه د ټول تحقیق وشو او لاړ او دعوت یې شروع کړو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوار طریقه و زده کوي.